د کاناډا تحصیلي ویزا اکثر دوستانو بیا پوښتنې وکړلې، اکثر کمنټونه کوي، اکثر مسجونه کوي چې د کاناډا ته د تحصیلي ویزې په طریقه د سفر لپاره موږ ته معلومات راکړه چې موږ څنګه کولی شو چې د کاناډا تحصیلي ویزا موږ ترلاسه کړو. نو کاناډا ته د تحصیلي ویزو باندې دلته راتګ ډېر زیاتې لارې چارې دي، کوم چې همیشه تاسو سره زه په مختلفو ویډیوګانو کې تاسو سره شریکوم. دلته ډېر زیات یونیورسټیګانې دي، ډېر زیات کالجونه دي چې هغوی انټرنیشنل سټوډنټس هغوی اکسپټ کوي. دلته چې اکثر بعضې پوهنتونونو ته زه دې نه نږدې نه هم زه تللی یم چې بعضې هغه په ویډیوګانو کې ما تاسو سره شریک کړي دي. دلته مختلف ډول پوهنتونونه دي چې هغوی انټرنیشنل سټوډنټس هغوی اکسپټ کوي. نو خبره دا ده چې تاسې لږ ذره وخت که چېرته تاسې ورکړئ، نو که چېرته دغه ویبسایټونو ته تاسې ورشئ، دغه ویبسایټونه تاسې وګورئ، لږ تاسې یو 30 ثانیې یو دقیقه لږ وخت ورکړئ، لږ سرچ وکړئ. نن تاسو ته دلته په کاناډا کې یو یونیورسټي تاسو زه معرفي کوم چې هغو سکالرشپونه اعلان کړي دي. نو تاسې کولی شئ همدا اوس ورته ثبت نام وکړئ. نو دلته یونیورسټي آف کلګري، نو هغې مختلفو بخشونو کې سکالرشپونه اعلان کړي دي انټرنیشنل سټوډنټ دپاره. نو انټرنیشنل ورلډ وایډ د هر څوک کولی شي چې ورته اپلای وکړي، ثبت نام وکړي. نو هغه لینک یې زه تاسو ته د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم. که څوک دغه ویډیو په یوټیوب کې ګوري نو د یونیورسټي لینک دلته په د ویډیو په ډسکرپشن کې موجوده ده، تاسو کولی شئ. که څوک دغه ویډیو په ټیک ټاک کې ګوري نو زما د یوټیوب چینل همدلته پاس لینک ده، تاسو کولی شئ هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ، نو یوټیوب ته ورشئ. نو د یونیورسټي لینک همدا ویډیو په ډسکرپشن کې هلته موجوده ده. نو هغې ایزي څخه تاسې واخلئ او حتما ورته ثبت نام وکړئ. نو دا هغه اپورچونیټیز دي چې زه همیشه کوشش کوم چې تاسو سره چې په هر ځای کې کومه اپورچونیټي زما مخې ته راشي، زما لاس ته راشي، یا زه ورڅخه خبرېږم یا چېرته زه پخپله ویزټ کوم، نو هغه معلومات زه اخلم، زه تاسو سره زه شریکوم. نو زما یوازینی هدف، زما یوازینی موخه دا ده چې هغه افغانان چې په افغانستان کې دي، واقعا په مشکلاتو کې دي. نن سبا هلته ډېر ځوانان دي چې مکاتبو څخه فارغه دي، پوهنتونونو څخه فارغه دي، نو هلته کاروبار نشته، وظیفې نشته، واقعا مشکلات ډېر دي. نو زه غواړم چې تاسې ته هغه لارې چارې تاسو ته وښیم، قانوني لارې چارې چې په هغې باندې تاسې وکولی شئ چې دغه پرمختللي هېوادونو ته تاسې راشئ، ترڅو تاسې خپل ژوند تاسې جوړ کړئ او خپل ځان ته تاسې پرمختګ ورکړئ، او هم فامیل ته تاسې یو سیستم او دغه برابر کړئ چې خپل فامیل هم تاسې سپورټ کړئ، نو ترڅو مکمل ستاسو ژوند تاسې جوړ شي. نو یوازینی هدف زما دا ده. نو تاسې همدا اوس لاړ شئ او دغه یونیورسټي ته، نو دلته تاسې ثبت نام وکړئ.